ازادي رادیو په تیرو 12 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې. ازادي رادیو نن 100 کلنه شوه. دې ځانګړې خپرونې ته مو هرکلی کوم. موږ او تاسو له لوړو ژورو ډکې 2 لسیزې یو ځای تېرې کړې او له همیشنۍ لیوالتیا او لا پراخو پروګرامونو سره درېیمه لسیزه پیلوو. ازادي رادیو کله، څنګه او د څه لپاره جوړه شوه؟ دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخښونکي خدای په نامه. د 2002 کال د جنوري 10 د ازادي رادیو د خپرونو پیلامه. په تیرو 20 کلونو کې مو ازادي رادیو اوریدلې ده، خو نن به د ښکاره کړو. دا د ازادي اروپا ازادي رادیو مرکزی ودانۍ د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې. زموږ همکاران هر ورځ له دې ځایه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له تاسو سره غږیږي. یو مخ له دې خونې په اصل کې د ازادي اروپا رادیو چې ازادي رادیو یوه برخه ده، یوه رسنۍ ده چې د امریکا کانګرس یې تمویلوي او د افغانستان په ګډون د یو شمېر نورو هیوادو لپاره خپرونې لري. له نوم څخه څه بیله دا رسنۍ نوره یوازې یوه رادیو نه ده، اوس په داسې بنسټ بدله شوې چې څو رسنیزه ده. نن ازادي رادیو په نړۍ کې د ملټي میډیا یو پراخ بنسټ دی. موږ هر اونۍ له 30 میلیونه وګړو سره په 28 بیلابیلو ژبو خبرې کوو. موږ له عصري ټکنالوژي ګټه اخلو چې خپل مخاطبانو سره هغه که هر چیرې وي وصل سو. له سټلایټ رادیوګانو، سیمایزو تلویزیونونو او انټرنیټ کار اخلو. د ازادي رادیو خبريالان په 23 هیوادونو کې معلومات خپروي چې خلک یې له سیمایزو رسنیو ترلاسه کولای نشي. ازادي رادیو 28 کاله مخکې د جرمني له مونشن ښار څخه دې ودانۍ ته چې په پراګ کې ده ولېږدېدله. دا ودانۍ یو وخت د چکسلواکیا کمونیستي دولت د پارلمان ودانۍ وه. دا د ازادي اروپا ازادي رادیو نوې څېره ده. داسې ودانۍ چې پرمختللې رادیویي او تلویزیوني سټوډیوګانې لري او په دې ودانۍ کې 200 تنه د ورځې او شپې په مختلفو وختونو کې په کار بوخت دي. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د تأسیس هدف څه دی؟ د خپرېدو کومو اصولو ته پام کوي او مأموریت یې څه دی؟ دغه زموږ مأموریت ده چې موږ باید دقیق، بېطرفه، په موقع او غیر جانبدارانه توګه خلکو ته معلومات او ورسوو او هغوی سره خبرونه په وخت شریک کړو او هغوی ته متوازن بحثونه برابر کړو او هغوی ته فرصت ورکړو چې په دغه بحثونو کې برخه واخلي. ازادي رادیو په دغه 13 کلونو کې هڅه کړې ده چې خپل اوریدونکو ته اولویت ورکړي، هغوی ته د دې فرصت ورکړي چې خپل غږ پورته کړي، هغوی څه فکر کوي د هېواد د جاري وضعیت په هکله. ازادي رادیو په پیل کې د افغانستان لپاره 2 ساعته خپرونې لرلې. بیا ورو ورو دا خپرونې تر 12 ساعتونو ورسېدې چې هم خبرونه، هم څېړنیز مطالب، هم تفریحي پروګرامونه لري. کلونه وشول چې ازادي رادیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 خپرونې لري. د 2020 کال د اګست تر میاشتې پورې د ازادي رادیو سیمه‌ییز دفتر هم په کابل کې فعال و. د اوس لپاره ازادي رادیو د افغانستان په 14 ښارونو کې په FM خپرونې کوي، خو د دې رادیو خپرونې د تلویزیون او آنلاین ترڅنګ په منځنۍ صفر 12 د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي. رادیو آزادی 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. 2 دهه گذشته بدون شک از پرتلاطم ترین دوره ها برای آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان بود. رادیو آزادی نیز در همین مدت صدای بی صداها بوده.
همکاران رادیو آزادی با پشت سر گذاشتن دشواری‌های زیاد اطلاع رسانی و زمینه گفتمان را در موارد مختلف به مردم فراهم کردند. این راه دشوار حتی به قیمت جان شماری از خبرنگاران رادیو آزادی تمام شد. د 2013 کال د اپریل 13 یوه خونړۍ ورځ وه چې د افغان خبریالانو لویه کورنۍ وکړوله. دا برید د کابل په زړه کې په ششدرک سیمه کې پر خبریالانو وشو. 9 خبریالان یې ووژل. په دې کې د آزادي راډیو 3 خبریالان هم شامل وو. سباون کاکړ، عبادالله حنانزی او فرشته محرم درانی. کاکړ او حنانزي څو کاله آزادي راډیو سره کار کړی و او فرشتې تازه د خبریالۍ په ډګر کې ګام ایښی و. حنانزي تازه واده کړی و خو د سباون 2 تنکي ماشومان پاتې شول، بنیامین او سرفراز. آزادي راډیو چې د کره بې پرې او پر وخت خبرونو سرلارې ده، تر دې لوی ضایع وروسته هم ګڼ کړاوونه ولیدل. د هلمند جنګ ځپلي ولس د غږ یوازینی رسونکی الیاس دایی د 2020 کال د نومبر په 12 د یو هدفي برید ښکار شو. الیاس چې کلونه یې د هلمند له ګوټ ګوټه د جنګونو، ناخوالو، بېکوریو او 100 نورو لانجو راپورونه جوړول، بالاخره د په موټر د یو سریښ شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا چې تاسو ګورئ د دایی تر مرګ وروسته نور نو چا د هلمند د حاله هڅې چې په کار وه خلک او نړۍ خبر نه کړل. د دایی ځوانه کورنۍ هم د خدای هیلې ته پاتې شوه. وړه لورکۍ مهرباني اوس کله کله له اکاګانو سره د خپل پلار قبر ته ورځي. افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره له خونړیو سیمو بلل کیږي. تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 110 خبریالان او عکاسان وژل شوي چې اکثر افغانان دي. اوس د ګڼو نورو دفترونو په څیر د آزادي راډیو د کابل دروازې هم تړلي، خو آزادي راډیو افغانانو ته د کره او بې پرې خپرونو هڅې روانې ساتلي. آزادی راډیو په تیرو 2 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او 3 لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. آزادی راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې. آزادي راډیو په تیرو 10 کلونو کې د یو پله او داسې وسیلې په توګه پاتې شوې چې د خلکو غږ تر چارواکو رسولی دی. په دغو تیرو 10 کلونو کې د آزادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی. آزادي راډیو تل له خپلو مخاطبانو سره نږدې اړیکې ساتلي دي. آزادي راډیو هره ورځ سلګونه لیکلي، غږیز او ویډیویي پیغامونه ترلاسه کوي او ډیری د آزادي راډیو په خپرونو کې خپریږي. په دغه راپور کې د آزادي راډیو او مخاطبانو د نږدې اړیکو اغیز ته کتنه شوې ده. سید محمد امین عارف سالها خبرهای رادیو آزادی را نه تنها شنیده بلکه نوشته است. میگوید از روی خبرهای رادیو آزادی تاریخ نویسی می کند. 7 سال پیش به نوشتن خبرهای رادیو آزادی آغاز کرد. اما چرا این کار را می کند؟ ما می خواهیم که اینمی حقایقی که برای فعلا رویدادهای افغانستان و جهان از طریق رادیو آزادی منتشر میشه، اینمی را تا چند جلد کتاب یه رو نوشته بکنم و یه چاپ بکنم تا برای نسل‌های بعدی در آینده به دسترسشان قرار بدم تا اونا بفهمن که مثلا در گذشته چی چیزا واقع شده در افغانستان. رابطه نوشتاری رادیو آزادی با مخاطبانش همیشه خیلی نزدیک و صمیمانه بوده. اینها مجموعه خاص از هزاران نامه‌ای اند که طی سالها رادیو آزادی از مخاطبانش دریافت کرده. طول این نامه 52 متر است و یکی از شنونده های رادیو آزادی آن را فرستاده. مجموعه از این نامه ها در کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا هم به نمایش گذاشته شد. اکنون که دنیای تلفن های همراه است، این نامه ها جایشان را به پیام های نوشتاری، صوتی و ویدیویی عوض کردند. همگام با پیشرفت تکنولوژی در جهان، رادیو آزادی تلاش میکنه رابطه با مخاطبینش از طریق شبکه‌های اجتماعی هم برقرار کنه. ما روزانه 10 و 100 پیام از طریق
فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و واتساپ از شما دریافت میکنیم و این پیام های شما همه روزه در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. هر قدر تعریف کنم هیچ هنوزم کم است. خلاصه مطلب من میگم که رادیوی آزادی زندگیم است، مشعل ماست، مثل مشعل چراغان که راه تاریک بر ما روشن میکنه. که څه هم زما د طبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یو غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو، خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل. کله په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی وژل شوی و، نو احمد شیبر په 12 بجو خبرونه کې خبرونه ویل، نو زه په ډوډۍ ناستم، راډیو مې غږ ته نیولې وه. کله چې مې د الیاس دایی دغه واورېدله دغه د مړینې خبره، نو باور وکړئ دغه ډوډۍ مې په ستوني کې بنده شوه او نږدې یې مړ کړی وم. نو کله چې ښه شلم نو لاړم په بل اطاق ته لاړم، ومې جړل او بله خطره راڅخه دا ده چې نو یو ځای ته لاړم ګورم چې ملګري مې دي نو دا تاریاک صحیح ما ته وویل درځه دا یو څه خو وښیي، وایي نه ماتات کېږي. ما ولې ماتات کېږي؟ ما د ازادي راډیو د زهر په کاروان په خپرونه کې دا خبره اورېدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماتات کېږي. اول بار از برادوی آزادی تماس هستم، با آقای ظریف نظر رفیقی خاص هستم. زیرادوی آزادی جیانی سپاس هستم، خبری به طرف دارد با او در التماس هستم. اگر ظالمی یا مظلوم برایت داره فریادی، تشکر میکنم از کاروباری رادیوی آزادی. تاثیرگذاری روی زندگی مردم، اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه و فراهم کردن زمینه بحث‌های آزاد میان مردم و مقام‌های مسئول دلایل اصلی این رابطه مستحکم میان رادیو آزادی و مخاطبانش است. رادیو آزادی 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون‌ها تن در افغانستان با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. راهی را که پیموده ایم فراز و فرود زیاد داشته، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. رادیو آزادی سومین دهه نشرات خود را ثابت قدمتر و متعهد به اطلاع رسانی دقیق به موقع و بی‌طرف ادامه می دهد. در دهه سوم در کنار رادیو حضور خود را در رسانه‌های اجتماعی، صفحات اینترنتی و شبکه‌های تلویزیونی گسترش خواهیم داد. آزادی رادیو کابل. ما با وجود تمام چالش‌ها، مشکلات، تهدیدها در 20 سال گذشته تانستیم که بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه در خدمت مردم افغانستان باشیم و برشان اطلاع رسانی کنیم. دیدگاه‌ها تفاوت داره بدون شک، برداشت‌ها و قضاوت‌ها همیشه وجود می داشته باشه، اما رادیو آزادی همیشه کوشش کرده که حرفه‌ای خبرنگاری و خبررسانی کنه بر مردم افغانستان. حالا دهه سوم رادیو آزادی آغاز میکنه، دهه سوم اطلاع رسانی، خبررسانی را و همچنان مساعد ساختن زمینه بحث‌های آزاد و بحث‌های متوازن را که از هر زمان دیگر بیشتر مردم به اون نیاز داره در افغانستان. رادیو آزادی نامش رادیوست بدون شک، اما یک رسانه چند رسانه‌ای است. ما نه تنها در رادیو که هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام در خدمت مردم افغانستان هستیم، در پلتفرم‌های متفاوت دیجیتالی هم با مردم در تماس هستیم. فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام. مخاطبان ما را خوب میشناسند، از پیشقدمان رسانه‌های دیجیتالی رادیو آزادی بوده و میلیون ها نفر در فیسبوک رادیو آزادی را تعقیب میکنن و
هزارها در دیگر پلتفرم ها و ما کوشش میکنیم که با گذشت هر روز چینل های تازه ارتباطی را با مخاطبان ما باز کنیم تا نه تنها ما بر اونا گزارش بتیم و خبر بتیم، بلکه اونا هم به عنوان یک خبرنگار شهروند بتونن اطلاعات با رادیو آزادی شریک بسازن که ما اون گزارش ها و خبرهای اونا را تعقیب کنیم و دنبال کنیم و به حل مشکلاتشان بریم. هدف میست که ما صدای بی صداها هستیم. مردم افغانستان همش در شهرها زندگی نمیکنن. بدون شک اگر در شهرها هم زندگی میکنن فرصت کافی برشان داده نمیشه که صدایشان شنیده شود در هر جا. اما رادیو آزادی به عنوان یک رسانه آزاد پلتفرم است برای بلند کردن صدای مردم، چی در هر جایی که باشن، در دورترین روستا باشن یا در شهر باشن. ما از طریق پلتفرم های متفاوت خود برای شنوندگان و مخاطبان ما این زمینه را مساعد می سازیم. توجه ما رسیدن به بخش اعظم نفوس افغانستان است. شما میدونید که بیش از 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدن و هر روز استفاده از رسانه‌های دیجیتال، از رسانه‌های اجتماعی در افغانستان رو به افزایش بوده، با وجودی که حال شرایط خب به شکل از اشکال رو به تغییر است، اما گرایش جوانان همواره به رسانه‌های اجتماعی بوده و رادیو آزادی کوشش میکنه که با این جوانان، با این تعداد از مخاطبای ما بیشتر از پیش در تماس باشه، بیشتر از پیش بر اونا محتوا و گزارش، ویدیو، مطالب تهیه کنه و در اختیارشان قرار بده و همچنان متقابلا از اونا نظریاتشان را دریافت کنه، در بحث های ما اونا سهم بگیرن، برشان فرصت بیشتر داده میشه و در قسمت همچنان قسم گفتم رادیو آزادی زمینه ای را مساعد میسازد تا آن در کسایی که صدایشان شنیده نمیشه صدایشان را دیگرها بشنوند، بخصوص زنان افغانستان. برشان این فرصت ما کوشش میکنیم که داده شود از پلتفرم های مختلف تا نظرات خود شریک بسازند، نه تنها در مورد وضعیت خودشان که در چه شرایط به سر میبرن یا به چه نیاز دارن، همچنان در ارتباط به وضعیت جاری کشور در سطح کلانتر بیاین در بحث اشتراک کنن و نظر و پیشنهادشان را بگوین. برنامه‌های ویژه ما خود داشتیم در این ارتباط، همین حالا هم برنامه‌هایی داریم، اما این برنامه‌ها را بیشتر و بیشتر کوشش میکنیم که گسترش بدیم و وسیع‌تر بسازیم و پلتفرم‌های جدیدتر بر مخاطبای ما باز کنیم تا اونا به شکل آسان‌تر و مسئول‌تر بتونن با ما تماس بگیرن و ما بتونیم با اونا تماس بگیریم و یک تشریک اطلاعات با هم داشته باشیم و ما بتونیم خبرها و گزارش‌ها را به وقت و به دقت و به زمانش در اختیار اونا قرار بدیم. ازادي رادیو په تیرو 12 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې. تیرې 2 لسیزې په ازادي رادیو کې زموږ د همکارانو لپاره له ښو او بدو خاطرو ډکې وې. د هغو همکارانو لپاره چې اوس هم له موږ سره کار کوي، هغه همکاران چې اوس له موږ څخه تللي دي او د هغو همکارانو لپاره هم چې نوي له موږ سره یوځای سوي دي. راځئ له دوی څخه یې پخپله واورو. کار کردن با رادیو آزادی به معنای یک خبرنگار هدفمند بودن است، چون رادیو آزادی به خبرنگاری معیاری و هدفمند باور دارد. شعارهای رادیو آزادی دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق کودکان، گسترش آگاهی عامه و دفاع از حقوق اقلیت هاست.
بناهن کار کردن با رادیو آزادی به معنای این است که از تمامی آنچه که در شعارهای رادیو آزادی آمده ما دفاع میکنیم و حمایت میکنیم و خبرنگاری ما به یک سوی و سمت هدفمند و مشخص و معیاری با تمامی استانداردهای معیاری و جهانی ژورنالیزم همگام است. مخکې له دې چې ازادي رادیو ته راشم او له نورو رسنیو سره مې چې کله د خبریالې په توګه کار کوو، یوه له هغو رسنیو چې د خبریالې په توګه به مې غوښته تعقیب یې کړم هغه ازادي رادیو وه. معلومات او د خبرونو سرچینې یې دقیقې او موثقې وې. اوس چې ازادي رادیو سره کار کوم، په دې رادیو کې بله ځانګړنه مې دا ومونده چې څنګه خبري تحقیقي راپورونه جوړ کړم او افغانانو ته یې وړاندې کړم. په دې برخه کې ځانګړي راپورونه چې نورو رسنیو نه وي تر پوښښ لاندې نیولي ځانګړي دي او ډېر پام ځان ته اړوي. ازادي رادیو دې د بیان د ازادۍ سرلاري وي. له داسې ژمن ټیم سره کار کول راته ستر ویاړ دی. 20 سال پیش زمانی که در آغاز رادیو آزادی به پراگ رفتم، در وقت با خود دنیای از عشق و امید و انرژی را به پراگ بردم و در سالها در فضای بسیار صمیمانه و عاشقانه با هم دیگر کار آغاز کردیم. هر کدام ما از هر گوشه دنیا به رادیو آزادی فراخوانده شده بودیم و یک خانواده بسیار صمیمانه را در اونجا جور کردیم و مخصوصا وقتی که طالبا سقوط کرده بودن و صفحه نوین به افغانستان باز می شد، ما که در وقت جوانتر بودیم امیدهای بیشتری به دل داشتیم و با عشق و شوق بسیار زیاد در رادیو کار می کردم و همراه شنونده خود ارتباط برقرار می کردم. پیوند عمیقی با شنونده ها ساخته بودم به حدی که از ساعتها کار شب و روزی بر رادیو آزادی احساس خستگی نمی کردم. رادیو آزادی 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. در 2 دهه‌ای که گذشت چهره‌های برجسته رسانه‌ای افغانستان با رادیو آزادی همکار بودند و هر یک از خبرنگاران رادیو آزادی جایگاه خاص میان مردم در سراسر افغانستان پیدا کردند. یکی از آنها در اجرای برنامه‌های اجتماعی و سیاسی شخصیت و شیوه منحصر به فرد دارد. شاید کسی از مخاطبان رادیو آزادی را سراغ نداشته باشیم که با صدا، شوخی‌ها و شیوه حرف زدنش آشنا نباشد. چه بهتر که با چهره و زندگی خصوصیش نیز آشنا شوید. مرد در 7مین دهه زندگیش. ظریف نظر اینجا در آپارتمان در شهر پراگ جمهوری چک تنها زندگی می کند. 5 فرزند و همسرش در آلمان به سر میبرند. تنهایی سببش است که ما هم در جرمنی زندگی میکنیم هم در اینجا، ولی که نزدیک است میایم. اولادا در فاکولته و کار اینجا هستند. 5 فرزند دارم، تقریبا کلشان فاکولته را خلاص کرد. یک در فاکولته است، آخریش 2 نفرش کار میکنه، از خود کارهای مستقل دارن، کمپانی از این قبیل مسائل. روز ظریف نظر از همینجا آغاز می شود. صبحانه مختصر و به پیش به سوی دفتر و کار. بد نیستیم در درایم نه؟ شهر تاریخی و زیبای پراگ از سال 1995 به این سو خانه ظریف نظر شده. نظر کار با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد را در سال 1982 در شهر مونیخ آلمان آغاز کرد. در سال 1995 دفتر مرکزی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد به شهر پراگ نقل مکان کرد و ظریف نظر، سعید سمیع عباس و هاشم مومند رئیس پیشین رادیو آزادی را با خود آورد. اما نخستین کارهای خبرنگاری ظریف نظر در این سن و سالش در بخش ترکمنی رادیو افغانستان آغاز شده بود. حالا دیگر از آن موهای سیاه خبری نیست. اگر هم است دیگر سیاه نیست. دفتر کار ظریف نظر همینجاست. بخش عمده روزه او در صحبت با شنونده های رادیو آزادی و شنیدن پیام های آنان سپری می شود. شنونده عزیز، شما پیام مانده بودین در تلفن اتومات رادیو آزادی در مورد مشکلات. پنجشنبه است و وقت نشر برنامه در امواج آزادی. برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار بازم موضوع بحث ما موضوع روز است. برنامه‌ای که از 19 سال به این سو نظر مجری آن است و
سالهاست جای جان آقا الکوزی در آن خالی است. برنامه در امواج آزادی مستقیما به شکل زنده این نظامی استودیو که ما نشستیم از اینجا نشر میشد و همکار مرحوم الکوزی با ما یک جای برنامه را تقدیم میکرد و مرحوم الکوزی به زبان پشتو و ما به زبان دری موضوع را پیش می بردیم که شنونده عزیزان می توانستند مستقیما تلفن بکنن سوالای خود طرح کنند. در نهایت ختم روز است و پایان کار، اما شوخی های منحصر به فرد نظر را پایان نیست. خدا حافظ مردم زمین، قابل تشکرم نیست. ازادي رادیو په تیرو 12 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې با خبر و بیشتر از خبر با دقت و سرعت 20 ساله شدیم. اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی برای سومین دهه با گستردگی بیشتر ادامه خواهد یافت. هر کجا که هستید با رادیو آزادی باشید و رادیو آزادی هم با شما خواهد بود. رادیو آزادی 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. ازادي رادیو په دغه تیر شلو کلونو کې د راپورونو او معلوماتو په اساس باندې د خلکو ژوند غلط 2 دهه گذشته بدون شک است پرتلاطم راځي لدوی تلاش میکنه با مخاطبینش از طریق شبکه‌های اجتماعی رابطه را برقرار بکنه. ما روزانه صدها غلط شد. برو سال پس برو.